السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو یو مهرباني وکړئ، تاسو خپل ځان راته معرفي کړئ. مولوي صاحب مبارکه. موږ خو د قندهار راغلي یو. ما نوم مولوي عبدالخالق فاتح دی، دا مولوي اسدالله صاحب سره. دلته پر مطبوعاتو باندې یو خبره ګرځي چې په پنجشیر کې جنگ دی، نو دلته ښه ډېر مجاهدین هم تاسو معلومیږئ، نو آیا جنگ ته راغلي یاست او که بله داسې یو خبره ده؟ یا جنگ نشته، د علاقو کې جنگ تر اوسه پورې نه دی سوی. خبرې روانې دي، شاید په صلح باندې دا خبره حل شي. تر اوسه پورې جنگ نه دی سوی. دلته راغلي یو د علاقې نظارت کوو، علاقه ګورو، که بیا ضرورت د جنگ پیښ شو بیا به هغه وخت انشاءالله ځان ورته تیار کړو. تر اوسه پورې جنگ نه دی سوی. په دې علاقه کې هېڅ جنګ شی نشته. کوم چې پر مطبوعاتو ګرځي چې پنجشیر کې جنګ دی، پلانکی دی، دا شی نشته. تر اوسه پورې جنګ نه دی سوی. مولوي صاحب مبارک، که دا خبره راته وکړئ چې د دغه پنجشیر د خلکو حالات او رویه او برخورد ستاسو سره څنګه دی؟ د پنجشیر خپل خلک جوړ خلک دي، د علاقې خلک دا د مجاهدینو جوړ دي. دا خلک جنګ ته هواداره خلک نه دي، نور نه غواړي چې دا خلک په دې ملک کې جنګ وکړي. دا چې څه دلته مفاد پرسته خلک، غله خلک، هغه داسې خلک وایي چې هغه خلکو دلته خپل مفادات درلودله، مفادات یې نه سوه در سره راله. غونډګان خلک دلته پټ شول په درو کې، د مسلمانانو په کورو کې. دا هغه خلک خپل د مفاد دپاره دا کار کوي. نور د پنجشیر عام ولس د امارت سره جوړ ولس دی، هغه د جنګ غوښتونکي نه دي. څو غونډګران دي چې هغه دلته پټ دي، خپله غونډګري کوي، خپل د مفاداتو دپاره دا کیسې روانې کړي دي، پر میډیاو باندې مرکې کوي. شی لا نشته. د علاقې خلک ټول جوړ خلک دي، ټول امارت ته هواداره دي، ټول د امارت سره منظم خلک دي. بله دا خبره پر مطبوعاتو باندې ګرځي، که دا جواب ووایي چې دغه مجاهدینو د دغه ولس خلک پورته کړي دي یا که هلکان پورته کړي دي، دا په باره کې تاسو څه فرمایئ؟ دا دروغ دي، دا د امرالله صالح او افتراوې دي چې کوي په مسلمانانو پسې. شی لا هم نشته. دا علاقه د ګور د دې علاقې خلک دي، دا ټول په امن کې دي. تاسو د کابل ښار ولیدي، د کابل ښار ته چې امارت اسلامي خلک راغلي دي، څونه قدر نظم برابر سوی دی، ضبط برابر سوی دی، غلاوې بندي سوي دي. دغه ادارې غله ساتل، د غلو مراکز په دا اداره کې وو، هغه ټول خلاص شو. د علاقه دا دستي د پنجشیر دره ده چې داسې ورته ونیسي، دا ټلیفون دي میډیا والا دغه دې ورواړی. دا د پنجشیر علاقه ده، د هغې دره ده، د آخري خط دی د مجاهدینو، د آخري خط دی. دلته دښمن و مجاهدین دلته سره ناست دي، د خدای دښمنو سره دلته خزه دي، د آخري کمربند دی. نو شی هم نشته. دا دوی افتراوې دي، نه شی لا هم نه دي سوي. هسې خبره